خوست کې د 1.2 میلیون افغانیو په ارزښت د روښنایي یاده پروژه کې د څراغونو 24 پایې شامل دي. یاد څراغونه تفریحي غونډۍ ته پر غځېدلي سړک نصب شول چې مالي لګښت د ابدالي لوړو زده کړو مؤسسې له لوري ورکړل شو. د پرانیستې پر مهال خوست ښاروال وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د ښاروالۍ په انکشافي بودیجه د ښار نور مهم سړکونه پر څراغونو روښانه کړي. راتلونکي هم ان شاء الله ساکل په پلان کې 12 پروژې لرو چې په هغه کې د خوست لپاره یوه ځانګړې دروازه ده ان شاء الله جګه به جوړیږي. یو پروژه د لایټینګ ده د ترڅنګ په بازار کې لښتې دي سړکونه دي چې په اساسي ډول سره جوړیږي ان شاء الله. بل لوري ته په ټولو شتمنو د دې غږ وشو چې د هیواد آبادۍ کې ونډه واخلي. زه په ټولو نورو خوستی ورونو هم غږ کوم چې هغه سروالیو ته هغه دولت ته لاس ورکړي ځکه دولت زموږ خپل ده، سروالان زموږ خپل دي او وطن مو خپل دی. څومره چې موږ وطن ښایسته کېږي موږ به ښایسته پکې ګرځو. دغه تفریحي پارک چې بیخي ډېر ښایسته ځای و، ډېره ځوانانو د ورځو به ډېر راتلل، خو د ماښام اذان وروسته به دغه ځای کې توره تیاره وه، نو د لیټونو سره بیخي دغه ساحه بیخي ښکلې شوه، ښایسته شوه. دې سره به په دغه لاره باندې د ځوانانو تګ راتګ او دلته میلې جوړول به عام شي. همدغه شانتې به په روڼا لکه څه ډول چې په ژوند کې یو مهم رول لري. نن موږ تاسو په ژوندۍ بڼولې ده چې دغه سړک او دغه سیمې ته یې بېله ښکلا وه. دا په داسې حال کې ده چې خوست ښاروالۍ وایي د ښار شپنۍ رڼا او ښکلا لپاره یې ځینې ځانګړې طرحې جوړې کړي چې پکې په بېلابېلو واټونو کې د عصري څراغونو نصبول او ځلېدونکي څراغونه شامل دي.